خو علماء صرف دومره خبره کړې ده لکه امام نووي رحمه الله او نور علماء په دې باندې خبرې کړي دي لیکلي کړي دي هغوی دا وایي چې ماشوم ښکلول جایز دي الا هغه ماشوم چې د دې یو کس ښکلۍ د شهوت دپاره دا ناروا دي او د دې نه خو مور پلار ووتو ورور او خور هغوی ته ووتو خو د خور سوال کړی چې لکه پردی ماشوم ښکلول ده د پردي خبره کو پلار چې خپل بچی ښکلوي هغه په هر عمر کې مور یې ښکلوي یا مشر ورور یا مشره خور نو هغوی د شهوت مسله خو نه وي چې ولیاذ بالله کشر ته د شهوت په نظر ګوري یا د شهوت ته لاسې ښکلوي خو داسې ماشوم چې پردی او عمر یې برابر شوی او سن التمیز ته رسېدلی داسې ماشوم په ښکلولو کې به احتیاط پکار دی او مناسب هم نه وي د داسې ماشوم ښکلول چې پردی ماشوم یو سړی ښکلوي داسې ماشوم ښکلول بیا نه دي پکار بلکې د دې د لاسه یعنی یو فتنه هم جوړېږي علماء دا خبره ذکر کړې ده شیخ الاسلام تیمیه رحمه الله مجموع الفتاوی کې دا خبره کړې ده وی الصبي الامرد هغه ماشوم چې دا برېتې نه یې راغلي او ږیره او برېتې نه یې او ښایسته ماشوم یي بمنزلة المرأة الأجنبية د داسې لکه پردۍ ښځه په ډېرو کارونو کې وي د هغې په شاني څنګه ښکلولی نه شي على وجه اللذة چې خوند ترې والي بلکې وی بلکل به نه ښکلی سوای د هغه چا نه چې د هغه په باره کې دا یره نه وي کالاب لکه پلار مور ورور خور تره ماما دا صحیح ده د دې نه لا څوک به نه ښکلی او وی بې ضرورته به ورته ګورم نه الا که چېرته ضرورت راغی که څه معامله راله او ضرورت دی نو بیا وګوره دې ماشوم ته هېڅ خبره نه بیا وګوره دغه هلک ته د دې نه بغیر د ده مخ ته په مخه کته د ده سره ناسته دا فتنې ته لار کولاوي که دا سړی بیمار نه خو بیمار به شي او ډېر پکې بیماران هم دي ولیاذ بالله زموږ په دې پښتنو کې هم ګوره ډېر داسې شته ټول عمر له بعض یادوي پښتانه به مني پښتانه به مني په دې پښتنو کې هم ډېر داسې دي چې به وکړي دغه بیماري ده کوم چې لوط علیه السلام په قوم کې وه په لاره باندې هلک روان به د ده به سر سم دي چې رامات شي شاته که پلار د زوی سره رواني هم به پې دا فاسقان فاجران غلط ګمانونه کوي که لور د پلار سره رواني هم به دا بازارونو کې چې را کم ګرځي را ګرځي را کته برځي چې دا سپیره خلک چې کوم دي بېدینه دوی به پسې غلطه غلطه خبرې کوي نو کم ماشوم چې ګیره او برېت نه یې راختلی او ښایسته ماشوم وي داسې ماشوم سره بې ضرورته خبرې کول د ده سره یوازې کېناسته د ده ښکلول بې ضرورته ده ته کته دا نه دي پکار بلکې دا خبره ده کې استاز به هم د هغه شاګرد سره چې د هغه د لاسه فتنه جوړېږي د هغه شاګرد سره یوازې نه کښېني چې د فتنې دروازه بلکل صحیح بلکل بند دی نو دې خور ته موږ دا وایو چې دغه تفصیل دی ماشوم چې سن تمیز ته نه رسېدلی وړوکی هغه خو د فتنې څه یره نه هغه چې څوک یې ښکلی ښکلولی شي دا کوم تفصیل چې ما ذکر کړو دا د هغه ماشوم په باره کې دی چې هغه لږ داسې بدن نه غټ شي او برابر شي او سن تمیز ته ورسي او شهوت ورته د چا راوچتېدی شي د هغه ماشوم موږ خبره وکړه باقي چې دا کوم وړوکی ماشوم یې 2 کاله او 3 او کاله او دا چې هر څوک یې ښکلی هېڅ خبره نه ده او که تندی وله ښکلی که نینګی وله ښکلی که خوله وله ښکلی هېڅ حرج پکې نشته